السلام علیکم ملګرو اف جی ټي وي ته ښه راغلاست. دا چې روژه ډېر رانږدې او کم وخت ورته پاتې، په دې خاطر په دې ویډیو کې درته د روژې یو څه ګټې در بیانوم. هغې نه مخکې که زموږ یوټیوب چینل مو نه سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب کړئ او زموږ پیج هم درسره فالو کړئ. ګرانو دوستانو، روژه د اسلام د ارکانو څخه یو مهم رکن دی چې په هر مکلف مسلمان عاقل او بالغ انسان باندې د ټاکلو شرایطو او ارکانو پر بنسټ قطعي فرض دی او منکر د شک پرته کافر بلل کیږي. د روژې فرضیت هم په قرآن کریم، هم په نبوي سنتونو او هم په اجماع د امت کې څرګند معلومیږي. د روژې د نیولو په ترڅ کې مسلمان ته بې شمېره ثوابونه او اجرونه ور په برخه کیږي. په دې اړه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بې شمېره سپېڅلې ویناوې شتون لري چې په رڼا کې د روژې غوره او فضیلت څرګندېږي. د روژې یو شمېر فضایل په لاندې ډول سره بیانوو. لومړی، روژه لرونکی به الله تعالی په جنت کې په ځانګړي دروازه ور داخل کړي چې نوم به یې ریان وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په جنت کې یوه دروازه ده چې نوم یې ریان دی. له دې دروازې نه به یوازې روژهدار ننوځي. وبه ویل شي روژهدار چیرته دی؟ نو روژهدار به ورپاڅېږي او یوازې همدوی له یادې دروازې څخه ننوتی شي. کله چې دوی ننوځي بیا به ریان وتړل شي. دوهم، روژه د روژه لرونکي ټول تیر شوي ګناهونه بخښي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 5 لمونځونه، جمعه تر بلې جمعې او روژه تر بلې روژې، دا ټول د صغیره ګناهونو ختمونکي دي کله چې له لویو ګناهونو نه ځان وساتل شي. روژه د ګناهونو په مقابل کې ډال دی. دریم، د روژه ماتي پر مهال د روژه نیونکي دعا قبلیږي. څلورم، روژه د روژه نیونکي لپاره په قیامت کې شفاعت کوي. پنځم، د روژه لرونکي د خولې بوی الله تعالی ته د مشکو له بوی څخه هم زیات خوښ دی. شپږم، روژهدار ته د روژې اجر الله تعالی په خپله ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې روژه زما لپاره د نیونکي ته زه اجر او ثواب په خپله ورکوم، ځکه چې د انسان هر عمل د همده لپاره دی بغیر له روژې څخه. دا روژه زما لپاره ده او د دې بدله به زه ورکوم. زما بنده زما د خوښۍ په موخه خوراک، څښاک او کوروالی پرېږدي. د روژه لیونکي لپاره 2 وختونه د زیاتې خوشحالۍ لامل او باعث دي. یوه خوشحالي د روژې ماتي پر مهال او دویمه خوشحالي د خپل رب د لیدنې پر مهال. د بشریت ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي پیشنمای د فضیلت په اړه: پیشنمای کوئ ځکه چې په دې کې برکت دی. مخکې مې درته د روژې د آخرت ګټو په اړه معلومات درکړو، اوس درته د روژې روغتیایي ګټو په اړه معلومات درکوم. روژه د وجود پر هر غړي بیل بیل مثبت تاثیرات لري چې په لاندې ډول یې تشریح کوم. د وزن کموالی: په روژه کې انسان وزن کمیږي. په وجود کې د میاشتو ذخیره شوي وړین مواد په مصرف رسیږي. د وزن کموالی او د چربي ورکول د زړه د ناروغۍ، د شکرې ناروغۍ او د وینې د فشار په مخنیوي کې ډېر اغېزناک رول لري. د انسولین هورمون پیاوړتیا: د روژې په مبارکه میاشت کې د وینې شکرې لپاره د انسولین هورمون پیاوړتیا وي د شکرې په کنټرول او توازن کې ډېر اغېزناک وي. د عمر اوږدوالی او لنډوالی: د الله تعالی په لاس کې د ځینو څېړنو ښودلې ده چې روژه د عمر اوږدوالي سبب ګرځي. د عمر په لنډېدو کې مهم عامل د وجود د میتابولیزم سستوالی او قراروالی دی، خو په روژه کې د وجود د میتابولیزم ګړندی وي چې د عمر د اوږدوالي سبب ګرځي. روژه د لوږې په مقابل کې مقاومت زیاتوي. د لوږې سره مقابله د وجود هورمون ته د دې توان ورکوي چې په ښه ډول کار وکړي. همدارنګه ځینې خلک د خوراک ډېروالی کوي. هر شی چې په مخې ورشي مخ ته ترې نه اړوي او خوري. روژه مبارکه د دې عادت په ورکولو کې ورسره کومک او مرسته کوي. روژه د خوراک عادتونه منظم کوي. ځینې خلک د ورځې په اوږدو کې رقم او پریمانه خوراک کوي. روژه د دې عادتو په ورکولو کې ډېر کومک کوي. روژه د اعصابو فعالیت پیاوړی کوي. روژه د اعصابو په سیستم کې د نوي حجرو په تشکیل او وده کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د ځینو عصبي ناروغیو په مخنیوي کې لکه د الزایمر او پارکینسون ناروغۍ په مخنیوي کې ډېر اغېزناک دي.
روژه د وجود د کنټرول سیستم قوي کوي. روژه د انسان وجود په فزیکي او ذهني ډول ژوندی او فعال ساتي.